يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی یا ایها الذین، اے هاغی کسانو آمنو چی ایمان راوڑے، یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو، اذا ہر کلا قمتم چتاسو ارادو لری الى الصلاة دا مانزا، اذا قمتم ہر کلا چتاسو پاسی الى الصلاة مانزا طرف تا، اذا قمتم ہر کلا چتاسو ارادو کئی الى الصلاة دا مانزا نفغسلو پس وینزے وجوهکم خپل مخونا و ایدیکم خپل لاسونا الى المرافق دا سنگلو سرا وامسحو او مسحو کئی برؤوسکم بخپل سرونو باندے و ارجلکم اخپی وینزے الى الکعبین دا پڑکو سرا و ان کنتم کچریے تاسو جنبن پا جنابت کے فطہرو نزان خب پاک کئی و ان کنتم او کچریے تاسو مردا بیماران او علی سفر یا پا سفر کے او جاء احد منکم من الغائط او جاء یراشی احد یوکس منکم پتاسو کے من الغائط دا بول زیتا من الغائط دا بول زیتا او لامستم النساء او لامستم یا تاسو جماو کئی النساء دا زنانو سرا فلم تجدو او تاسو انمو می ما ان ابو فتیممو نو تاسو تیمم وحی فتیممو ارادہ کوئی سعیدا خاوری طیبا پاکا فتیممو تاسو تیمم وحی سعیدا پا خاور باندی پزمکا باندی طیبا پاکا فامسحو نو تاسو مسکوی بوجوهکم پخپل مخونو و ایدیکم او پخپل لاسونو منه دغی خاورنا ما یرید اللہ اللہ ارادن لری لیجعلا چا مقرر کی علیکم بتاسبان من حرج سسختی لیکن یرید اللہ خوخی لیطہرکم چتاسو پاک کی ولیتم او پورا کی نعمتہ خپل احسان علیکم بتاسبان لعلکم دا دیدہ پارا چتاسو تشکرون دا اللہ شکریہ ادا دیدہ دا او دس او دا غسل آیت مبارکوی طریقہ دا غسل طریقہ دا او دس او طریقہ دا تیمم پاکی اللہ جل شانو ذکر کرے و حکم دا غسل پاکی کرے دے اللہ جل شانو ڈنبے حکم آغا دا او دس ذکر کر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم ہر کل چتاسو پاسی الى الصلاة مانزتا پاسی دل دا مطلب دے چی مانزا تا یو سڑے ارادو لری اللہ فرمائی چی کل دا مانزا ارادہ تاسو اکی او پاسی دا مانزا دا پارا او ستاسو او دس نہیں چرتانو فغسلو تاسو وینزے وجوہکم خپل مخونا مخ پینزی دا فرائض دی دا سلور چی اللہ دلتا ذکر کری او دس کسو فرض دی سلور فرض دی ناغا سلور فرض اللہ جل شانو دلتا ذکر کری چی مخ انزل لی تبلیغیانوی سرد خپل حدودو لاسون انزل لی سرد سنگلو مسکول لی پسر باندے سلورم ایسا دا فرض دا او خپینزل لی سرد پڑکو گٹے او پڑکی او شے او کنا بل سونو ایم جردا آپ اختو مونگ لسین رازی کنا دا غسلور فرائض دی چی اللہ جل شانو دلتا ذکر کری نو فغسلو وینزے وجوہکم خپل مخونا دا خپل حدود پوری اکم حدود چی ذکر شوی غا پا احادیث و مبارکو کی دی چی دا کم زینا چی یخت سٹارٹ کی گی دا اغ زینا والا دا زن دا لاندی سی پوری یوا دا پا اگدوالی او پا پلنوالی دا غوگونو دا سپینوالی نا دے دا گیره چی کم زی که غوگ او گیره جدا کی گی دا سپینوالی چی دے
دې سپینوالي پورې خپل مخونه الله جل شانو فرمایي چې وینځئ. و ایدیکم او خپل لاسونه مینځئ الی المرافق د سنګلو سره، د سنګلو سره الی المرافق ای مع المرافق، د سنګلو سره خپل لاسونه مینځئ. وامسحو او مسحو کې برؤوسکم په خپلو سرونو، و ارجلکم او خپل خپې الی الکعبین د پړکو سره د ګیټو سره. دا سلور فرایض ذکر شو. لکشان یو مذهب پکې دارې زمون مذهب دا دی چې په سر باندې مسح کول دي او دا نور درې اندامونه انزل دي. د شیعګانو بعضې فرقې هغه د و ارجلکم په ځای و ارجلکم وایي، او دا ارجلکم د دې تعلق د دې رؤوسکم سره وایي چې تاسو مسح وکړئ په سرونو باندې، و ارجلکم او په خپلو خپو باندې. نو هغې خپې نه انځي، د خپو صرف مسح کوي. ښه د خپو صرف مسح کوي، ځکه یو قرائت چونکې هغه دی نه هغه په هغې باندې عمل کوي چې صرف په خپو مسح کوي او انځي نه. پوهېږئ په دې باندې؟ دا د شیعګانو د یو فرقې مذهب هغه دقه دی. دا پکې هسې یو سوایي خبر را یاده شوه. بیا الله جل شانو دلته د اودس چې کوم فرایض هغه ختم شو. الله فرمایي و ان کنتم جنبا، که چېرې تاسو جنابت په حالت کې، مطلب دا دی غسل د باندې واوړي، نو بیا څه کوئ؟ فطهروا، ځان ښه پاکوئ، ځان ښه پاکوئ. ښه پاکول یعنی په غسل سره، په اودس سره سړی پاکیږي او په غسل سره سړی ښه پاکیږي. فطهروا، تاسو ځان ښه پاک کوئ په څه سره؟ په غسل سره. نو غسل به بیا کې، نو چې غسل کې ټول بدن به وینځي، او خولې ته به اوبه اچي او پوزې ته به اوبه اچي، پوزې ته، خولې ته او ټول جسم. دا طریقه د غسل صحیح ده. دغه مخکینی سلور کارونه په اودس کې او دا درې کارونه په غسل کې، د دې نه بغیر غسل نه کیږي که دا ونه شي چېرته. دا فرایض دي د غسل. ښه او ان کنتم مرضى او علی سفر، اوس الله جل شانه یو بل د مجبورۍ حالت بیانې چې یاره یوازې صرف اودس او غسل نه دی، که چېرته د تکلیف حالت راشي، د مجبورۍ حالت راشي او د انسان طاقت او قدرت نه وي، نو بیا تیمم هم والی شي. د غسل لپاره هم تیمم والی شي او د اودس لپاره هم تیمم والی شي. د غسل لپاره هم تیمم والی شي او د اودس لپاره هم تیمم والی شي. الله جل شانو ذکر کوي وان کنتم مرضى، که یو سړی په تاسو کې مریض ناجوړی، مرضى د مریض جمع مرضا ده، د مریض جمع مرضا. وان کنتم مرضى، که تاسو ناجوړی یې چېرته، او علی سفر، یا تاسو په سفر کې او اوبه نه وي، او یا تاسو په سفر کې وروسته به راشي چې اوبه د سره نه وي، او علی سفر، یا تاسو په سفر کې، او جاء احد منکم من الغائط، یا یو سړی اودس مات کی، او لامستم النساء، او لامستم النساء، یا زنانه مسه کی، مطلب دا جماو کی، کوروالیو، او لامستم النساء، یا مسه کی زنانه لرا، یعنی جماو کوروالیو کی زنانه سره، فلم تجدو ماء، او تاسو ته اوبه میلاو نشي، نو فتیممو، بیا تیمم وخی، صعیدا د داسې خاورې طیبا چې هغه پاکي، په پاکه خاوره باندې به بیا تیمم وی، په پاکه خاوره باندې به بیا تیمم وی. نو بیا د تیمم طریقه ښیي الله جل شانه، فامسحوا بوجوهکم، اوس خپل مخونه هغه په دې خاوره باندې مسح کې، او و ایدیکم منه، د دغې خاورې نه خپل لاسونه مسح کې. په تیمم کې څو فرایض دي؟ څو فرایض دي پکې؟ امیر صاحب څو فرایض دي؟ تبلیغیانو له ورځي چا له ورځي؟ دوه فرایض دي پکې. یو نیت ته او دوه ضربونه دي، یو نیت ته او دوه ضربونه دي. او چې دوه ضربونه په دوه حساب کړو بیا ته درې جوړ شي، نو بیا پکې درې فرایض دي. څوک ورته درې وایي او څوک ورته دوه وایي. صحیح ده. نو نیت په وکړې زه تیمم کومه، مټې به کپړې نستوڼي به راونغاړې، او بیا به په پاکه خاوره باندې، یا یو څیز که هغه خاوره نه وي خو خاوره پرې لګېدلي، او په هغې باندې ته لاسونه هغه ووې، خاوره دوړه پسې ولګي، هغې باندې بیا خپل مخ مسه که، او بیا بل ضرب ووهه او څه پې مسه که، لاسونه پې مسه که، بس کافي دي. ښه بس دغه تیمم دی، دا طریقه د تیمم. نو دا د غسل لپاره هم دی او دغه د اودس لپاره هم دی. یو سړی و په شیرګل مقبره کې ستا چې قصه اورېدلې ده، شیرګل مقبره کې یو سړی غټه لانجه جوړه شوې وه، چېرته جنازه و، جنازه یو سړی د ډېر نامي ګرامي خاندان سره تعلق دی،
هغه داسې کار کړی چې د خټ ته شاته شوی و او خاورې راغستې وي استنجا یې پې کوله هلکه دا ولې وایي جي اودس مې کوو که نه اودس مې کوو نه په اودس کې څنګه وایي هلته مونږ استنجا هم کوو دلته چارندام هم کوو نو مونږ وایي چې خاورې سره به هم دا شی کوې نو خاوره نو خبره مې دا کوله ګوره صرف په عقل هم کار نه کېږي که په عقل کار کې دا مسلې جوړېږي او صرف په علم هم کار نه کېږي ځکه د یو من علم دپاره 10 من عقل پکاري دا دواړه څیزونه ډېر ضروري ښه نو استنجا یې کړی و په څه باندې استنجا په دغې کې نشته بس صفا کار دی بس 2 ضربونه ووخه په یو ضرب باندې خپل مخ مسکه او په بل باندې خپل لاسونه مسکه بس دا کافي دي ته یم جی هغه قصه مې وکړه الله جل شانو فرمایي چې فامسحوا بوجوهکم چې تیمم وکړئ خپل مخونه مسکې و ایدیکم منه او د هغې خاورې نه خپل لاسونه اوس یو کپړه ده اصل تیمم خو په خاوره باندې دی په خاوره خو چېرته یو کاڼی راغی چېرته یو کپړه ده او په هغې باندې خاوره شته او ښکاري پې نو په هغې باندې هم تیمم والی چې څه نقصان پکې نشته ښه صحیح ده ځینې خلکو دا مشوره کړې وه وایي کم څیز چې اور سیزي په هغې باندې به تیمم نه کې کم څیز چې اور سیزي په هغې باندې به تیمم نه کې نه داسې مسله نه ده ټیک ته خاوره ګټه لوټه وغیره دا اور نه سیزي نو په هغې باندې خو کېږي خامخا خو که یو بل سیزي چې هغه اور سوځوي او په هغې باندې دوړه پرته وي نو هغه دوړې باندې مونږ بیا څه کوو تیمم وو په ایره باندې نه کېږي په ایره باندې ښه نقصان جوړېږي صحیح ده په دې سیز باندې به تیمم نه کوي چې تا ته بدني نقصان در رسوي یا ښه ګندګي جوړوي ډکي باندې خو وال نه متحقق کېږي که نه نری جارو ډکی دی نو په هغې باندې به ضرب څنګه وی ضرب نه متحقق کېږي یو غټه سټه یي بلکل پې کېږي ځکه په هغې که خاوره وي که خاوره وي نو بلکل درسته ده اثر یې پې ښکاري داسې کپړه باندې اثري پلاستیک باندې اثري شیشه باندې اثري هر څه باندې دوړې اثري په هغې باندې تیمم والی شي او که صرف خالصه شیشه وي نو بیا په هغې باندې نه کېږي ښه فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من دغه مسکې په خپلو مخونو او په خپلو لاسونو باندې ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله فرمایي دا حکمونه مې دې دپاره وکړه چې تاسو ته چېرته سختي پیدا نه شي بیمارې اوبه نه شي استعمالولی بس دغې باندې ووخه یا مسافرې او 1 میل لرې تا ته پته ده چې 1 میل فاصله کې اوبه نشته نو بیا تیمم وخه الله جل شانو فرمایي دا الله د دې لپاره کړي چې تاسو ته اساني شي په دین کې سختي نشته په دین کې اساني ده پابندي پکې شته خو سختی پکې نشته څه ده پکې اسانی ده پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او زیات 2 صحابه کرام لیږل د دعوت لپاره نو ورته وفرمیل یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر خلکو له زیري ورکوي خلکو ته وعیدونه ما اوروي خلکو له زیري ورکوي د جنت او څه کوئ یسر ولا تعسر خلکو سره سختی په دین کې مه کوئ نرمي کوئ نرمي په دین کې کوئ په احکامات نه الله وفرمایل الله جل شانه فرمای ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج دا الله دا حکمونه دې دپاره وکړي تاسو باندې تکلیف رانشي چېرته سختي د باندې رانشي ولکن یرید لیطهرکم او پابندي شته پابندي دا ده چې الله فرمایي زما اراده دا ده چې زه تاسو پاک کم ځکه الله په خپل پاک ذات دی چې انسان ورته مخامخ کېږي نو اغلم بیا پاکوالی ان الله جمیل یحب الجمال الله ښایسته ذات دی او ښایست خوښوي الله ښایسته ذات دی او ښایست خوښوي الله پاک ذات دی او پاکي خوښوي لیکن یریدو دا الله اراده دا لیطهرکم چې تاسو ښه پاک کړي ولیتم نعمته او دې لپاره چې خپل احسانات او انعامات په تاسو پوره کړي مطلب دا دی اسانیت پیدا کړي په دین کې د الله مقصد دا دی لعلکم دې لپاره تشکرون چې تاسو شکریا ادا کړئ که صرف راته وي کمرې او کوچوې په کالام کې به بیمار نو هم به د واورې په هغه اوبو باندې اودس کوي نو بیا به چا کړی و د واورې په هغه اوبو باندې به غسل کوي نو بیا به چا کړی وی که بیمار که روغ که یو سترګه دې جاړي که بله خاندي نو بیا نه په دې د الله شکریا ادا کول پکار دي که انسان په اودس او په غسل باندې قادر نه نو بیا څه وایي تیمم وایي الله فرمایي دا مې دې لپاره وکړه لعلکم دې لپاره تاسو تشکرون د الله جل شانو شکریا ادا کوي ښه بس کو دا ډېر یو د بحث نه ډک آیت مبارکه دی یو فقهي احکامات دي پکې ډېر زیات احکامات دي پکې او ما تاسو ته آسان په زمیندارانو په الفاظو کې مې ته وي شړل
الحمدلله. که یو سړی هغه په کرسۍ باندې مونځ کوي، چېرته په کرسۍ باندې ناست یو مونځ کوي، نو ځان لاندې به جانماز خورول ضروري که نه وي؟ او دویمه دا چې کرسۍ باندې یو سړی مونځ کوي نو د چپلو سره مونځ کولی شي که نه شي کولی؟ دا دویمه مسله تاسو ته ما ویلي وو، که د انسان پیزار پاک وي نو په دې کې مونځ کېږي، هېڅ نقصان پکې نشته. پیزارو سره هم کولی شي مونځ که پیزار چېرته پاک وي، او په داسې حالت کې خو بیا بلکل کېږي. عام مونځونو کې دا نقصان دی چې انسان کله سجده کوي او سجدې نه بیا التحیات باندې کینی نو پیزار استعمالول ورته ګراني. په بوټانو کې به څنګه التحیات باندې کینی، قاعده به څنګه کې چې بوټان دې پخوي؟ نو که پاک پیزاري بیا هم پکې کولی شي، که تا ته څه تکلیف نه وي. البته په دې صورت کې په کرسۍ باندې ناست دی او دی په پیزارو کې مونځ کوي، نه که پیزار یې پاکي ګندګي پسې نه وي نو بلکل کولی شي. ښه صحیح ده. خیرن نه وي، خیرنو سره مونځ کېږي خو مونځ سره مکروه دی، او که ناپاکي پسې نجاست پسې بیا خو سره مونځ نه کېږي. نور پیزار که نه وباسي نو بلکل ټیک ته څه نقصان پکې نشته. او ډومبۍ مسله هغه دا ده چې ځان نه کرسۍ باندې سړی مونځ کوي نو لاندې به ځان نه جانماز خورئ که نه، که لاندې ځمکه پاکئ ګندګي او نجاست پسې نه نو بیا بغیر د جانماز هم مونځ کولی شي. او که چېرته لاندې ځای ګندی نو صرف دونه ځای ولې بیا پاک پکار دی چې دی په خپلې خپې کېږدي، بس صرف په هغه ځای دی داسې یو څیز هغه خور کړي چې د خپې هغه په پاک ځای باندې نور کافي دی، ځکه دی سجده او رکوع او نور اندامونه نه لګوي په ځمکه باندې. د یو جینۍ په نکاح کې د هغې رضا ضروري ده او که نه؟ او که یو جینۍ د خپلې رضا دپاره صرف دسخط وکړي نو د نکاح په قبلېدو کې دا کافي ده که نه ده کافي؟ ګوره یاد ساته، څنګه چې د هلک رضا ضروري ده په نکاح کې، دغه شانتې د جینۍ نکاح کې هم د هغې قبول شرط دی. چې هغې نه یې قبوله کړې که نه، د چا پلار یې په زور نشي کولی. پوهېږئ په دې خبرو؟ د هغې نه به اجازت هلې چې هغې کله اجازت ترکو او خبره یې قبوله کړه بیا درسته ده، او که یې نه ده قبوله کړې نو نکاح درسته نه ده، که پردی نکاح کې. او دویمه خبره چې یاره که هغه دسخط وکړي د قبول لپاره نو درسته ده که نه؟ بلکل درسته ده، په شرط دوکه نه یې کړي چې سټامپ په خالي سټامپ باندې په هغې باندې دسخط وکړي او بیا په سټامپ کې بل څه ولیکي. نو که دوکه نه وي او که زبردستي نه وي نو د هغې ساین هم کافي دی. ښه په نکاح کې ګواهان ولې ضروري دي؟ بس ډایرکټ نکاح پکار ده که نه؟ نه که نه مسلمانه، که ډایرکټ نکاح وتړله او ګواهان پکې نه نو ډېرې غټې مسلې به درته راپېښې شي. بله اوس به د ښځې سره روانې او چا به ګیر کړی او بیا به ته قسمونه خورې چې دا زما ښځه ده، خو چا ته به پته نه وي ځکه ګواهان نه وو، دا چا ما ته ګواه وښایه دا ستا ښځه ده. او بله اوس به په یو بل ځای کې ګیر شوی نو ته بیا قرآنونه خورې چې دا زما ښځه ده، خو بیا به خلک نه مني ځکه ګواهان نشته. یا په کوټ کې به څه مسله راغلي په عدالت کې او ته به قسمونه خورې چې دا زما ښځه ده، خو بیا څوک نه مني ځکه ګواهان د سره نشته. پوهېږې په دې چې یو سړی د باندې دعوه وکړي چې دا زما ښځه ده، بیا به ورسره څه کوي؟ دا خو پښتانه دي چې دعوه د باندې وکړي او تا سره ګواه نه وي، ځکه ګواه ضروري دی. شریعت چې څه وایي که نه، د هغې نه خپې ماړه واخواښه بل څادر سره خپې غځوه. خاوند د خپلې ښځې او ښځه د خپل خاوند جوټه سکلی او خوړلی شي که نه؟ سکلی او خوړلی نه شي، پکار ده چې وخوري او وسکي. خوړلی او سکلی څه ته وایي؟ نه پکار ده وله دې سره محبت سیوا کېږي. ښه که یو ښځه شادي شدی او هغه د بل سړي سره تعلق جوړ کړي او په هغه تعلق کې هغه سړي ته وایي چې ته زما قبولې، نو دا دویمه نکاح کېږي که نه؟ او ډومبۍ برقراره پاتې کېږي که نه؟ تاسو ته ما ویلي وو که نه مسلمانه چې پردی ښځه په نکاح کېږي، ځان ته پردی ښځه نه په نکاح کېږي، دا خو د هغه ښځه ده. پردی ښځه څوک په نکاح نشي اخیستی، دا د 44 پیرې ووایي چې ما ته ته قبولې 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 قبولې، په دې باندې نکاحونه نه کېږي ځکه پردی ښځه ده. او په یو نکاح کې د حق نکاح برقراره ده، څو پورې هغه سړي طلاق نه وي ورکړی هغې پورې دا ښځه د چا پلار هم ځان ته نشي په نکاح کولی. ښه ستاسو په علاقه کې د یو علمي کورنۍ سره تعلق ساتونکی یو مولي صاحب دی او پیر صاحب دی، هغه ویلي چې دیوبندیانو نه علاوه په چا پسې مونځ کول جایز نه دي،
آیا واقعي داسې ده هغه داسې ویلي دي خو بیا یې رجوع کړی دی نه په بل بیان کې چې ما نه غلطي شوې خطا شوې ښه یو سړی چې غلطي وکړي که نه او بیا د هغې نه واپس شي نو څوک د کوره پورې مز غلوي بیا هغه مولي صاحب داسې ویلي دي مولي صاحب غلطي کړې ده هر څه یې کړي یا په خپل ځای باندې ده غټه مسله ده دا څوک چې د ریکارډینګ کوي که نه او دا ویډیوز وله شیر کوي دا د مرۍ نه نیول پکار دي بدبخته سړي ته دا شی ولې شیر کې هغه د مجلس خبرې نبي علیه السلام هم فرمایل المجالس بالامانه تا د هغه نه تپوس کړی چې تا دا څه شیر کړی دی تپوس ته نه دی کړی او ته دا څه کې شیر کې دا خبره نه ده یو شاعر په سوشل میډیا باندې د جنت مذاق اړاوي او شعرونه پسې وایي د ده باره کې شریعت څه حکم دی دی کافر دی که مسلمان داسې په اسانه خو څوک نه کافر کېږي نه پې د کفر فتوه څوک لګولی شي د هغې وجه دا ده داسې خبرې دا کفریه خبرې دي خو د هغه نه تپوس کول غواړي ستا مقصد څه دی او ستا مطلب څه دی کله چې یو خبره کې دوه احتمالات راشي ښه جي ماشاءالله ښه جي نو ګوره یو خبره ځان سره یاد ساتئ یو سړی چې داسې خبره وکړي چې په هغې کې صرف د کفر احتمالي یو بل لار هم پکې وځي نو په هغه څوک د کفر فتوې نه لګوي ښه صحیح ده نو هغه چې کوم شعرونه ویل دي شعراو او د علماو انداز داسي چې هغه خبره یو شان پیش کوي خلکو ته بل شان ښکاري اکثر هغه علامه اقبال ویلي که نه هم کافر و که کافر کافر خدا همارا علماو پې د کفر فتوه ولګوله تیزي وکړه وروسته چې هغه تشریح وکړه بیا ټولو خولې بندې شوې علامه اقبال ویلي وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر صرف دا یو خبره وکړه خلکو پې د کفر فتوه ولګوله چې هغه بیا وروستنۍ جمله وي اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ټولو خلکو فتوه واپس واغست نو داسې ده دې ته لږ خیال کول غواړي ښه که یو زنانه ته حمل وشي نو د هغې سره تر څو پورې جما کول روا دي هر ټایم پورې جما کول روا دي خبره دونه ده چې دا یو میډیکل مسله د ډاکټر نه تپوس کول غواړي ما سره څونه د میډیکل معلومات دي نو هغه دا دي چې ماشوم هغه 4 میاشتو ته ورسي نو بیا جما نه دي کول پکار ځکه ماشوم ته نقصان رسي د هغې په وجه باندې او اکثر هغه ابنارمل یا ډسیبل کېږي ښه وصلی الله تعالی